ډېر یاران وو د ګل خان و جمال خان، په کار نشي او په وخت د زارستان. د همه واړو یارانو مخ دې تور شي، که به څوک وبله یاري یا په دا شان، چې یو یار په سیوري پروت وي بل په اور کې، و هغو ته به څوک څه وایي یاران؟ هېڅ تعریف مې په دا ژبه ویلی نشي. صدر احمد شه په یارۍ د ګل خان، تر دا پورته د یارۍ شرطونه څه وي؟ چې په اور کې دواړه وسوځي یکسان، چې له له اولاده سره وصول. خدای دې نه کا څوک دا هسې مظلومان، چې په اور کې یو د بل لپاره سوځي. ما لیدلي نه و داسې مخلصان، څرنګ شوخ و هغه اور و هغه خلک، چې مړ نه کړ د اوښو په باران. الغیاس د الغیاس د الغیاس دی، چې انسان کا هسې ظلم په انسان. د نمرود چارې مې ولیدې په سترګو، چې اچول و اورو ته نبیان. هم د ځمکې هم اسمان ته تعجب کرم، چې نه ځمه په نارو شو نه اسمان. هم د لویو لویو غرونو ته حیران یم، چې ونه لوخته له ویښه سر وطن. له دې خپله سپی نفسه مې زړه بد شه، چې اوبه څښي یا خواړه خوري په جهان. عالم وایي چې قیامت په جمعه وي، ولید ما په یکشنبه په دا دوران. هزار حیف دی چې دا هسې رنګه چارې واقع کېږي د دنیا په سود و زیان. په ایسې و په دجال کې ګناه نشته، دا مغرونه دي د نفس و د شیطان. عزیزان یې خپله وژل په خپله، دا هم واړه تقدیر دی د سبحان. هسې نه چې دا یې وکړه نور به نه کې، چې زړه شي هغه کاندې پادشاهان. شاه عالم اعظم وګوره چې څښا کړ، په خونونو واړه ملک د هندوستان. و دارا و اورنګزیب ته حیران شم، چې څه چارې واقع شولې تر میان. د حسن حسین غزا د څوک په زړه کا، چې هم واړه په تیغ شو شدان. د دوی غوښې وخو وینو رغړولې، بې حسابه هسې خلق شه طوفان. هر چې اهل د دنیا دی حال یې دا دی، که سړی دی که پیری دی که حیوان. آدم ذات په ځمکه یو بل سره وژني، په دریاب کې اوبله غوښې خوري مرغان، لکه غوښې چې ماهیان خوري په دریاب کې. په هوا کې همدغه اندي مرغان، خزنده او پرنده دي د دې د حال. همه واړه یو تر بل مشتو ګریوان، مرداري د دنیا خو همدغه ده، ځکه بیرته ځنې کرښې درویشان. مکاري د زمانې څه هومره نه ده، چې رحمان یې چاته وکاندي بیان.